الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. قدرمند و محترمین ورونو، ډیر ورونه هغه پوښتنه کوي چې د اختر د لمانځه طریقه او نیت ښه واضح راته وښیاست. محترمین ورونو، د اختر د لمانځه نیت داسې دی چې فقهای کرامو فرمایلي دي چې نیت هغه اصل د زړه نیت دی او ضروري هم هغه دی چې کم انسان د کم لمانځه دپاره په زړه کې اراده ولري، هغه د زړه اراده د زړه نیت معتبر دی، خو په خوله باندې مستحب دی د دې دپاره چې د زړه حضور ور باندې برابر شي. پر ژبه باندې چې کم الفاظ وایي هغه داسې دي، ښه په غور باندې ورته غوږ ونیسئ. نیت کوم د اختر د لمانځه په 6 تکبیره واجب په دې حاضر وخت د ساشت مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې. د دغه وروسته به تکبیر تحریمه ووایي چې الله اکبر، لاسونه به تر نامه لاندې ونیسي. سبحانه به ټول ووایي. د هغه وروسته به 3 تکبیرونه ویل کېږي. امام به په زوره دغه تکبیرونه وایي، مقتدیان به یې په کښته اواز باندې وایي. د هر تکبیر سره به بټې ګوتې د غوږو د نرمیو سره مښلوي، بیا به لاسونه بیرته ایله کوي. خو د هر 2 تکبیرونو په منځ کې به دومره سکوت کوي چې 3 تسبیحات ویل کېږي، لکه 3 واره چې څوک سبحان ربی العظیم وایي، دومره سکوت به د 2 تکبیرونو په منځ کې کوي چې لاسونه ایله کړي وي. د هغه وروسته به بیا امام سورة الفاتحه الحمدلله وایي او قرأت به وایي، مقتدیان به چوپه خوله وي. د هغه بعد به بیا تکبیر وایي، رکوع ته به ځي. نو چې کله رکوع ته ولاړی بیا راپورته کېږي، بیا 2 سجدې کوي. دا رکات به پوره سي، بیا به 2یم رکات ته امام راپورته سي. مقتدیان به هم راپورته سي. چې کله 2یم رکعت ته ودرېده نو بیا به مقتدیان چوپ وي، لاسونه به یې تر نامه لاندې نیولي وي. امام به الحمدلله او قرأت وایي. بیا هم دغه د اول رکعت په طریقه باندې 3 تکبیره ویل کېږي چې د هر تکبیر سره به بټې ګوتې د غوږونو د نرمیو سره مښلوي، بیا به لاسونه ایله کوي. چې کله 4م تکبیر ووایي، د هغه وروسته به بیا رکوع ته ولاړ سي، بیا به سجدې کوي، د هغه وروسته به سلام ګرځوي. د دغه لمانځه وروسته چې سلام وګرځول سي، بیا امام خطبه وایي. مقتدیان به ټول حاضر ناست وي، یو به هم نه ځي، دغه خطبه به اوري. د هغه وروسته به بیا دعا کېږي، هر یو بیا چې خوښه یې خپل کور ته تللی شي. الهدایه جلد اول صفحه 90، الفتاوى الهندیه جلد اول صفحه 151. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.